السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله احسان ځل بیا تاسو ته د ډېرې مودې او ډېر ځنډ وروسته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو ته درښایم که څه هم ډېرو زیاتو ملګرو پوښتنې کړې وې، ډېرو زیاتو ملګرو غوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک یوه ویډیو فار یو ته بوځو. نو ما هم دوستانو تاسو ته په دې اړه ویډیو جوړه کړې ده. انشاءالله نن چې کوم زه ټریک کومه طریقه تاسو ته درښیم دا به ډېره جالبه وي دوستانو. او موږ خو نشو کولی چې مستقیما خپله ویډیو په ټیک ټاک کې فار یو ته هره ویډیو بوځو، خو تاسو ته دومره طریقه درښیم چې تاسو ته نو تقریبا په 100 کې 90% د چانس برابریږي چې تاسو خپله ویډیو د ټیک ټاک ویډیو فار یو ته بوځئ. ډېر جالب او په زړه پورې ټریک په زړه پورې طریقه درته ښایمه. تر دې مهاله به تاسو نه وي لیدلي او له هغو ملګرو څخه ډېره بښنه غواړم چې موږ ته په واتساپ کې میسیجونه کړي دي او ما ځواب کړي دي. ډېره بښنه غواړم دوستانو. زه ډېره موده یو څه ناروغ وم، نو ډېره موده وشوه ویډیو مې هم نه وي جوړه کړې. نو دا کله مې چې وخت پیدا کړ انشاءالله ستاسو ټول میسیجونه او پوښتنې به ځوابوم. دوستانو تاسو به راشئ دې لپاره ټیک ټاک به راخلاص کړئ. کله مو چې دوستانو خپل ټیک ټاک اکاونټ خلاص کړ نو لاندې راشئ د تاسو خپل پروفایل چې کوم ښکاري پر دغه اپشن به تاسو کلیک ورته وکړئ. په دې کې دوستانو تاسو لاندې پورته ښی خواته 3 خطونه راځي، په دې 3 خطونو به ورته کلیک وکړئ. په دې کې دوستانو تاسو ته لاندې دوهم اپشن راځي سیټینګ اینډ پرایوسي، پر دغه اپشن به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته د لومړي اپشن نه لاندې دوهم اپشن راځي پرایوسي اپشن، نو دغه پرایوسي اپشن به دوستانو تاسو خلاص کړئ. دوستانو په دې پرایوسي اپشن کې تاسو ته یو اپشن راځي سجیسټ یور اکاونټ ټو ادر، نو دغه سیټینګ به دوستانو تاسو وکړئ. شاید ستاسو په ټیک ټاک کې دغه سیټینګونه چې دي 4 وړه بند وي، نو دغه 4 وړه ډېر مهم دي، تاسو به دا خلاص کړئ. لومړی دوستانو لومړی سیټینګ په دې کې دی کانټاکټس، یعنې هغه شمېرې هغه نمبران چې تاسو په خپل موبایل کې ثبت کړي دي د خپلو ملګرو او دوستانو، لومړی هغه نمبر اپشن دی. تاسو چې کله دوستانو دغه اپشن خلاص کړئ نو کوم ملګري چې تاسو سره کوم دوستان ملګري چې تاسو شمېرې په خپل موبایل کې ثبت کړي دي هغوی ټیک ټاک ته راغلي، ټیک ټاک یې خپل موبایل خلاص کړی دی، نو ستا ویډیو به د هغو مخې ته راځي. لومړی اپشن دغه شو، ډېر ضرور اپشن دی. دوهم دوستانو فیسبوک فرینډز، یعنې د فیسبوک هغه ملګري چې تاسو سره فیسبوک کې هم ملګري دي او دوی راغلي خپل موبایل کې ټیک ټاک هم خلاص کړی دی، نو هغو ته به هم ستا ویډیو مخې ته راځي چې دا ډېر خوندور اپشن دی. یعنې د فیسبوک ملګرو ته به ستا ویډیو هم په ټیک ټاک کې راځي. دریم دوستانو پیپل وید میچوال کنیکشن، یعنې ګډه نښلونه، یو ته راغلی د یو چا ټیک ټاک اکاونټ دې فالو کړی دی او بل ملګری راغلی د هغه اکاونټ یې فالو کړی دی، نو ستا اکاونټ به هم د هغو مخې ته راځي، یعنې ستا ویډیو ستا اکاونټ، نو دا هم ضروري اپشن دی. لکه څه ډول چې موږ په فیسبوک کې میچوال یا ګډ ملګري لرو، همدلته دا ګډه نښلونه ده. دوستانو په دې کې تاسو ته څلورم اپشن راځي پیپل هو اوپن اور سینډ لینکس ټو یو، یعنې هغه دوستان یا ملګري چې تاسو ورته لینک لیږئ یا دوی درته لینک را لیږي، نو کله چې دوستانو موږ په ټیک ټاک کې خپله ویډیو چاته ورلیږو، مثال په واتساپ باندې یا بل کوم بل څه باندې، نو شاید هغه ته که چېرته تاسو دغه اپشن خلاص کړی نه وي نو تاسو ته د هغه ویډیو چې کله په لینک باندې کلیک وکړي نه خلاصیږي. که چېرته دغه خلاص کړئ بیا ستاسو ویډیو ورته خلاصیږي او کوم لینکونه چې دوی درته لیږي د هغو ویډیو به هم تاسو ته خلاصیږي. دا هم یو ضرور اپشن دی. بعضې وخت شاید تاسو ته څوک ووایي چې تاسو د اکاونټ یو ویډیو راولېږئ، اکاونټ لینک مو راولېږئ، نو کله چې تاسو دوستانو خپل لینک ورته لیږئ که تاسو دغه اپشن خلاص کړی نه وي ستاسو لینک به هغه ته نه خلاصیږي. که چېرته دغه اپشن خلاص کړئ دوستانو نو ستاسو لینک باندې چې کله کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به یا ستاسو ویډیو به ورته راځي. نو دا ضرور سیټینګونه وو چې ما تاسو ته راښودل دوستانو. نو په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که چېرته دوستانو تاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي لازم یو لایک ورکړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي او زموږ د فیسبوک پیج درسره لازمي فالو کړئ. مننه که وختونه ښه شي به ولرئ.